السلام علیکم. دغه ویډیو د واتس اپ د میسجونو په اړه ده. ډېر داسې کسان دي چې واتس اپ کې خپل ملګرو سره میسجونه کړي وي او د سره د خپل ملګرو د ډېرې مودې میسجونو یاداشت پروت وي. خو کله چې دوی خپل موبایل تبدیل کړي او نوی موبایل کې خپل نوی واتس اپ بیرته فعال کړي، نو د خپل ملګرو د میسجونو مخکینی یاداشت یې له لاسه ورکړی وي. نو موږ څنګه کولای شو چې په خپل نوی موبایل نوی واتس اپ کې د خپل ملګرو میسجونو مخکینی یاداشت بیرته لاسته راوړو؟ نو دغه کار لپاره د خپل واتس اپ په تنظیماتو کې یو څو لنډې مرحلې مخکې عملي کوو ترڅو خپل د میسجونو مخکینی یاداشت بیرته لاسته راوړو. نو دغه کار لپاره راځو واتس اپ خلاصو. د واتس اپ پورتنۍ برخه یعنی سیټینګ ته ورځو چې دا درې نقطې ورته لیکلې ده راسته خوا، دا سیټینګ مو چې اوکې کړ، راځو بیا سیټینګ ته دغې برخې ته دغه سیټینګ مو چې اوکې کړ، راځو بیا د چتس برخې ته دغه برخه مو چې اوکې کړه، راځو کته چتس بیک اپ دا مو چې اوکې کړ. دلته دغه دوه اختیاراتو کې به موږ تاسې کار کوو، یو دغه بیک اپ ټو ګوګل ډرایو، بله ګوګل اکاونټ. لومړی بیک اپ ټو ګوګل ډرایو دې کې به ډیلی انتخابو، روزمره دغه اپشن به پکې انتخابو، ډیلی یعنی روزمره باید زموږ ستاسې میسجونه بیک اپ شي، یعنی هغه کوم اکاونټ چې مو سره اضافه کړی باید هغې ته هغې کې محفوظ شي. دا مو چې انتخاب کړ، بیا راځو ګوګل اکاونټ ورسره اضافه کوو دغه برخه، یعنی خپل جیمیل مو چې جوړ کړی وي جیمیل ورسره وصلوو چې زموږ او ستاسې مواد همغه جیمیل کې محفوظه پاتې شي. دغه مرحله یو څه وخت نیسي ترڅو خپل جیمیل ورسره اضافه کړو. دلته زه اوس جیمیل ور اضافه کوم تر دا یو څه وخت نیسي، پاسورډ غواړي. دغه وینې دې برخه کې دغه د جیمیل ورسره اضافه شو، دغه ګوګل اکاونټ لاندې وینې نصرت ثابت @gmail.com. کله چې ورسره دا اضافه شو نو زموږ او تاسې یعنې کله چې نوی موبایل یا نوی واتس اپ کې خپل واتس اپ خلاصو، نو لومړی خلاصولو کې موږ نه پوښتنه کوي ایا تاسې غواړئ چې میسجونه مو ریسټور شي، نو تاسو به ریسټور بټن وهئ، نو خپل مخکیني میسجونه بیرته نوي واتس اپ ته راځي، او که چیرې مو سکیپ وهو نو میسجونه مو له منځه ځي. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.